پیسو د ګټلو یو زبردسته موقع ده چې دا د نه ضایع نه شي. نه نو ستا عقل نه سوچ دی نه چې تا دا شیزونه کول. ته خو مصري سړی، مصري خو زموږ د معاشرې انجینران دي، دا دوی خو څوک دوکه کولی نه شي. د ټیلنټ تاسو وکتو نو عقل به هم حیران شي. زه مازدیګر ټایم راغلی یم، دا ټایم ماسخوتن شو، خو د ده ټیلنټ ما مازدیګر وکتو، د دپاره ایثار بسم الله الرحمن الرحیم. زه مشتاق علم ستاسو ورور یو ځل بیا کوم ځای کې راغلی ما تحصیل تنګي علاقې ته. تحصیل څخه بالکل مخامخ هغه ځای ته راغلی ما کومو خلکو چې پیسې شیندلې دي او هغې څه کړي، لکه مطلب سړی فصل لپاره څه غله وشیندي یا دغه وکړي، هغې نه هغه فصل ټوکئ، بیا انتظار کوي وږی راوخیږي، ګنی راوخیږي، ټیپر راوخیږي، پالک ساګ راوخیږي، لکه هغې ته خوشحالېږي که نه. نو دا هغه خلکو دپاره دا پروګرام دی چې هغه خلکو خوارۍ نه کړي، محنت یې کړي دی او پیسې شیندلي دی او خپلو والدینو مور پلار دی دغه خلکو له دا مطلب د هغې ګټه وړې ده. نو هغې آیا څومره نقصان کړی یا څومره پیدا کړی، نومونه ورته اول نه واضحه کوم، دا به تاسو په خپله ګورئ. ځوان راسره ولاړ د شروع به مونږ د تلاوت کلام پاک نه وکړو. تاسو به وایئ چې دا پروګرام داسې ګډوډ شروع شو، خو زه وایم چې ګډوډ شروع شي نو تاسو به پرې وروسته لږ سوچ وکئ چې یاره دی څه ویل او څه کوي او څه پیدا شوي، څه نقصان شوي دي. دا ما سره یو ځوان ولاړ دی، دنه به تلاوت واورو، بیا دا پروګرام اسکیپ کوئ مو، دا ضرور وګورئ، لازم وګورئ. دې کې لوی سبق پروت دی او د پیسو د ګټلو یو زبردسته موقع ده چې دا د نه ضایع نه شي. سلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څنګه نوم دې څه دی وروره؟ جی نور جلال جی. او د کوم ځای نه راغلی؟ پېښور نه جی. کیمرامین لږ راجوښتېږه چې صفا راځي. دا راته ووایه چې تعلیم څه دی؟ تعلیم مې شته دی، میټریک مې کړی جی. ها میټریک دې کړی دی. څه به راته ویې لکه اوس تلاوت خو به کېږه، تلاوت وکړه بیا به ګپ شپ لګو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. صدق الله العظيم. ماشاءالله ماشاءالله. تاسو وکتل هغه خلکو چې کمې پیسې شیندلې دي دا پکې یو ځان نه ووتو، خو تفصیل درته نه بیانوم. بل یو ټیلنټ درته ښیم چې دغه پیسې وشیندئ دغه رنګې او خپل مور پلار له دغه ګټې یوسئ. دا تاسو کم شیندل کړي دي، کم خلک دغه پیسو باندې لګېدلي یا تاسو کومه مساله شیندلې ده، دغه کم بوټي ته رسېدلي، دا بل کس وګورئ. جی نوم هم څه دی؟ السلام علیکم جی. زما نوم جی عمران خان دی او زه د شیرپا 400 سره تعلق ساتم جی. صحیح دی جی. ما جی ام بی فاینانس کړی د 3.7 جی پی ایم ده آوټ اف 4 جی د اګریکلچر یونیورسيټي بی ام اس پېښور. ماشاءالله.
او یو اف اس سی مې چې اسلامي کالج نه کړی د پېښور نه 90% مارکس مې جی جی میټرک کې 85% مارکس وجي جی په آیس کم چې مې ته امفیټامین دي دا غي نه چې تقریبا 4 کال مخکې اډکټډ شوم جی او ډېر خراب حالات مې ولیدل چې اوس دلته احساس ویلفیر ارګنایزیشن تنګي ته راغلم دلته اډمیټ یم چې 3 میاشتې مې وشوې او چې انشاءالله اوس ډېر ښه محسوسوم انشاءالله چې دې ځای نه وځم نو د خپلې معاشرې چې کوم دا اډکټډ خلک دي د دوی به خدمت کوم دوی به احساس ویلفیر ارګنایزیشن ته دلته زه ښه شوم چې دلته زه ټیک ټاک شوم دوی به دلته زه ریفر کوم او دوی ټول ته زما خاص دی چې کوم اډکټډ دي د هغوی والدینو ته د هغوی ورثهو ته چې هغوی احساس ویلفیر ارګنایزیشن سره کنټیکټ وکړي او دلته یې راولي شي څومره وخت نه دی نشه کې تاسو کار کوئ 4 کالونه جي آیس مې شي کنه جی آیس جي آیس او بچی مې دي شته بچی مې شته جي یو ام بی بی اس میډیکل انټریټیسټ جي وسه میډیکل کالج از انټریټیسټ هغه کې ام بی بی اس لپاره ټیسټ ورکړی 65% مارکس راغلي بلې مې چې لور د هغه اوس د باچا خان یونیورسټي 400 نه تعلیم کوي په انګلیش کې چې ټول یونیورسټي ټاپ کړی د انګلیش ډپارټمنټ کې چې بلې لور مې چې اوس نوکر شو چې جاب ورته ملو شو ګورنمنټ جاب 16 سکیل کې او ډیره مننه کتونکو خبره خو ما پټوله مال اخره کې به وکم خدا پروګرام د سي زیرا دي چې چانه تاسو کې خامخا به هغه سوال او هغه جواب به کې اتوماتیکلی سازيږي منشیات خرڅول والا ته ویم چې تاسو چې کومه مساله شیندلې ده کنه هغه څومره نقصان کم خلک والی تاسو دا پروګرام پرېږ نږدې که نور څوک ګوري او کنه خو چې کم خرڅول والا دی هغوی ته ویم چې ګوره تاسو د په الله قسم دا پروګرام به تاسو اسکیپ کوئ نه دا به ضرور ګورئ درته ښیم چې کم خلک په دغه زهرو سره لګېدلي دي او تاسو هغه منافع هغه ګټه تاسو کور ته وړې ده خو یو خبره یاد وساتئ چې دا کومه ګټه تاسو وړې ده خرڅ کړي تا دي هر څه تا کړي ده خو ما داسې اورېدلي دي چې کم کس ارامې راوړي او هغه ته هغه سزا میلاویږي او خوري ټول کور د خدای تعالی ظالمه د نورو دپاره ځان ولې جهنم ته نیسي په هغه جنګ کې نه مور پکارېږي نه پلار پکارېږي خپل عمل به دې پکارېږي خپل عمل به د لارې ملي کم خلک دې په دغه زهرو کې وسېدل خو راځه نور ټیلنټ درته ښیم چې دلته کې کم ټیلنټډ خلک پکې راغلي دي بل څوک شته دی ورو راپاسېدي دوی ته حیران دی یم چې تجربه مونږ وایي تبلیغیان هر ځای ته رسي خو دا د کافر بچي چې کوم دي د پښتونخوا نه پسې شروع کړی خدای خبر که د هغه سړی پسې را شروع کړې ده دلته د پنجاب علاقې نه غالبا چې راغلی زموږ یو ورور دی تپوس بتے کوئی چیز کم جان راغلے نمی سے دے بھائی جان نام کیا ہے اور کدھر سے آپ؟ میرا نام سجاد اکثر ہے میں پنجاب سے آیا ہوں پنڈی کے علاقے سے الہ آباد سے اچھا کون سے نشے میں آپ؟ میں چرس کے نشے سے آیا ہوں چرس کے نشے میں آیا ہوں جی کتنے عرصے سے یا کتنے سالوں سے؟ میں یہ 1.5 سال سے پی رہا ہوں جی بیوی بیٹا بیٹی ہے؟ نہیں ابھی شادی نہیں کی ہے بس ماں باپ نے بڑا پیار دیا پر میں نے انہیں غلط صلہ دیا ہے یہ نشے میں آ گئے نشہ کر کے میں اپنے آپ ہی بھول گیا تھا تو آج میں اس چیز میں آ کے پہنچا پنجاب سے میرا رزق کدھر لکھا ہوا تھا ادھر آ کے یہ کے پی کے علاقے میں اور ادھر میں آیا ہوں احساس ویلفیئر جو ٹرسٹ ہے سلمان سر جی جو ہیں یہاں کے انہوں نے مجھے بڑی محبت دی بڑا پیار دیا سلوک میرے ساتھ اچھا کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں میرے ساتھ محنت کی مجھے حوصلہ دیا کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو کے جاؤ گے مجھے 2 مہینے ہو گئے انشاءاللہ میں پہلے سے اتنا بہتر ہوں کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں وہ بھی کام ہے داتا سوارے دا چې لکه منشیات کم ځای ته ورسېدل او دا څنګه خلک یې والل پنجابی پرې نه ښودو سندی پرې نه ښودو بلوچی پرې نه ښودو الله دې بس دوی ته نیک هدایت وکړي خو نور ټیلنټډ خلک درته ښیمه دا پروګرام تاسو ګورئ چې دلته تاسو څومره ټیلنټ خراب کړی دی څوک مصریان پکې شته دی وروره چې مصریتوب یې کړي جي څوک دی تاسو راشئ جي نوم دې څه دی وروره؟ مباشر سالین. ها او د کوم ځای؟ زه غواړ یم توغو. ها جي او څه بزنس څه کاروبار څه دی کول جي؟ زه ډرایور هم یم جي مصري هم یم د ګاډو مصري که نه؟ څومره وخت مصریتوب کړی؟ ما 8 کاله. او واده دې شته دی؟ ها واده مې شته. بچي مچي شته دی؟ بچي مې شته. ها جي او بیا چې دا مصریتوب دې پرېښودو دې نشې دپاره که نه دا به دې کوو؟ نه مصریتوب به مونږ کوو نشه به مونږ کوو بس بیا مو پرېښو بیا دې پرېښودو دم دې ختم شو که نه جي؟ نو
د مور پلار او خویندرونو وسیله بیا څوک لکه تا نه پس بیا څوک که نه بیا ختم شوي نه نه و امیدوارونه دي نورم ها لکه ستا چې کوم پاور طاقت یا ګټه وټه وا ختمه شوه ختمه شوه ختمه بالکل. شوه بس تاسو څه پیدا کوله به دې ځان ته به مو کوله. غلاګانې دې به کړي دي غلاګانې ما نه دي کړي خپله ګټه مو کړي خپلې ګټې باندې مس کړي صحیح ده ها. او دا به میلاوېده چېرته دا منشیات دا منشیات جی هر چی ته ملاویږي نو دا دغه د پولیسو څه دغه نو ګورنمنټ ادارې نشته دی بس پولیس جی پیسې خالی بس وای نیسی بیا یې پرېږدي ها جی ها نو دې ځنه چې اوس لاړ شي که نه نو څه به کې لکه دوباره به شروع چې که د دې دپاره به څه قدم اوچتې د روکتام دپاره دې ځینه چې لاړ شم انشاءالله خپلو بچو باندې خپل مور پلار باندې به خیال کم بس توبه مو نه او کړم دا کومو خلکو چې دې مقام ته را رسولي نو دا یې ښه کړي که دا یې بد کړي دي دا یې بد کړي دي نه نو ستا عقل نو سوچ دې نه و چې تا دا شیزونه کول ته خو مصري چړی مصري خو زموږ د معاشرې انجینران دي دا دوی خو څوک دوکه کولی نه شي دا څنګه دوکه شولي بس دا داسې دوکه شوم ما سره یو کس په راتلو به ګاډه به صحیح کولو هغې په سرګټ کې سکالو بس هغې سره ما وم بس ما ته به یې پاس کولو هغې سره مسکلي نو هغه ته به اوس دعا کې د خیره ازار به ورته هزار به ورته کم که دوا به ورته ویلې کمزوری بس هغه ته مزار مه کوه الله دې ورته نیک هدایت وکړي او کوشش به کوو چې داسې خلک چې کم دی د معاشرې نه ختم کړو آینده دپاره صحیح شوله ټیک شو جی کښېنئ جي حاجي صاحب خپل تعارف را سره په لنډو ټکو سره وکړئ السلام علیکم جی زه د تنګي اوسېدونکی یم حاجي د اخترآباد کې اوسېږم جی زه کور مشر یم سربالا یم پېښ وي صحیح او اوس په دې نشه راوړېدلی یم څومره وخت یې وشو نشه د نشې خو مې 40 کال وشو او مخکې به مې په دې کالج وړوېږنو سره کلنډري کوله ډرایوري کلنډري به مې کوله په دې نشې چې وغورځولم بیا به مې نشه خرڅولم او څکله به مې په هغې کې مې خپله نشې ایستله د پړانګ غار نه دا به کوم ځای کې میلاوېدی دا نشې چې کوم دا به جي موږ د پړانګ غار نه راوړل پېښ وي که نه دا دلته زموږ تنګي کې پړانګ غار دی هغې نه مې راوړل صحیح صحیح هغه ځای نه به نشه میلاوېدله او دا راته ووایه بچي دې شته دی که نه بچي مې جي 15 میلیونه دي صحیح او 3 مې زامن دي جي دا شکر دی چې زامن له خدای لیک را کړي دي پېښ وي که نه په دې د الله نه شکرګزار یم پېښ وي چې هغه لیک دی ګنې زما په دغه وي نو زما حاجي صاحب اوس د کنډیشن څنګه دی دلته هسپتال اوس الحمدلله اوس ډېر سیټ ساټ یم پېښ وي که نه الله ډېر لوی احسان دی په ما ها دغه خلکو ته خو دعا وکړه ستاسو دپاره ډېر محنت کوي او خپل کوشش کوي صبر وکړه جي حاجي صاحب زه درته خبره کوم دغه خلکو ته دعا وکړه د ستاسو دپاره هلې ځلې کوي د پولیسو نه ځان ساتي د ولس نه ځان ساتي او تاسو ته چې کوم دی دغه شیز کورونو ته در رسوي او ماشاءالله زموږ ګورنمنټ پته نه لګي چې دا ړوند دی که کوڼ دی که څه چل دی هغوی نه هم ځان ساتي نو تاسو دغه نشې در رسوي که نه دغه خلکو ته خو دعا وکړه که نه جي کومه خبره یاره دا منشیات خرڅولو او دې ته خو دعا او وکړه الله تعالی ورته اول هدایت وکړو هدایت یې نه نصیب کېږي نو الله تعالی په غیبي بمونه راوغورځوي پېښ دا ولې نو تاسو له خو به شیز در رسو کور ته جي زمونږ یې جي زندګي تباه کړه زمونږ د بچو ژوند یې تباه کړو موږ یې تباه کړو چې دلته پروت یم د دې نشې نه چې دا نشه مې نه کوله ما څه کار دلته کې چې ما به دلته کې وخت تېرو دا خلکو ته به دعا نه کوي زړه مې ورته دا غواړي چې د باغ کوم نه سلیمان ته به کوم پېښ وي چې سلیمان د خدای تعالی ظالمانو ډرک خرڅولو واله دا وګوره ظالمه دا به ستاسو دپاره د خدای نه څه د بخشش سوال وکړي تباه و برباد بشي بس ته توبه وباسئ اوس هم ګوره موقع شته دی د دې کار نه توبه وباسئ ګوره د زندګۍ مثال قاري صاحب وختي خبره کوله د دې ژوند مثال د واورې ده چې واوره په میدان باندې کېږي او روانه ویلې کېږي که په استعمال کې دې راوستله په څه کې دې واچول هغه اوبه دې وڅښې یا شربت دې څاڅ کو حق وي بیا وروسته هېڅ هم نه وي ګوره ستاسو مثال دی صرف د ساه پورې ستاسو کار دی که ساه لاړله هېڅ هم نشته د دنیا هر کار هره دروازه د توبې هر څه درپسې بند شو او بیا داسې مشران او داسې ځوانان دا تاسو جوړوئ دا الله پاک دې خپل وژړوي الله تعالی خپل هم تباه کړل جي او تباه کوي نور هم پېښ وي که تاسو څه ولیدل حاجي صاحب تاسو خو د ډېر وخت 40-45 سال تاسو دا نشه وکړه چې کوم خلکو دا نشې د هغه وخت نه کړي چا پکې څه نقصان کړی دی یاره چې ټول نسخان دی پېښ وي که نه خرڅولو والم خدای تباه کړل پېښ وي که نه څه کم خرڅول کول یې پړانګ غار کې جاني نه مې و هغه هم خدای پاک تباه و برباد کړه پېښ وي او دا ښه ده اوس خو پسې حکومت لږه راغښتې دی یم لږ دغه کوي پېښ وي که نه نو دا اړې مړې بندي کړي دي د پړانګ غار کې او د ګیر چاپېره علاقو کې اوري خو
خدای دې تباه کړي. اوس یې په غلا خرڅوي او په ټلیفون باندې جي ورکوي پېښ شوي که نه. اوس یې نمبر یې خلکو له ورکړي دي صحیح او په ټلیفونونو بس دي خرڅول کوي پېښ شوي که نه. حاجي صاحب بس کېنه الله مې عزت وکړي. زما د ګورنمنټ ادارو ته آی جي ته ایس ایس پي ته یا داسې نور اعلی افسران چې کوم دي هغوی ته مونږ وایو چې تاسو خپلې ډیوټیانو سره مخلص شئ، وکئ کار وکئ. دا ځوانان، دا مشران، دا نسلونه دا بچ کې قسم په خدای چې دې نه پس ورپسې ستاسو د کورونو تبعي به راشي. دې کې بس تاسو بچیان لاهو شي، دې کې بس تاسو لونه لاهو شي. ځکه چې مونږ اورو په کالجونو کې هم دا شیزونه شروع شو، په مدرسو کې هم شروع شو. نو د خدای خاطر وکئ دا د دې شیز مخنیوی وکئ. حاجي کتونکو دا بل یو ځوان مې راوستو که د ټیلنټ تاسو وکتو نو عقل به هم حیران شي. زه مازدیګر ټایم راغلی یم، دا ټایم ماسخوتن شو، خو د ده ټیلنټ ما مازدیګر وکتو، د دپاره ایثار شوم. خو الان کې ما ورته چې خبرې را سره وکړئ دا د کوم ځای نه راغلی دی کوم ځای نه. خو ډاکټر صاحب وایي چې لازم زه به ورسره ودرېږم، د لږ منټلي دغه دی لږ پرشرایز کېږي. نو به هر حال موږ به کوشش هم وکړو چې یاره دغه خبرې ته भरपूर د دوی نه واورو چې تاسو وګورئ. تاسو السلام علیکم، अपना तारुफ करें, नाम क्या है, किधर से आया है, कौन से नशे में आप मुब्तला है? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम असद है, मैं कराची से आया हूँ जी, शारा फैसल पे रहता हूँ। अच्छा, और ये मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूँ। अच्छा जी, आप इंजीनियर हो? जी, किस हार्डवेयर इंजीनियर। हार्डवेयर इंजीनियर, मोबाइल का? जी, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर जो भी हो मतलब उसका अच्छा कंप्लीट। ओके सलेमान भाई जी, दाम څنګه راوچت کړی د څه سټوري دی؟ مشتاق صاحب اصل کې دوی چې کوم دی زما یو ملګری و کراچۍ کې، هغوی زما پیج نه یو ویډیو شیر کړی و، هغه د دوی والد صاحب کتلی وه. بیا هغوی موږ سره رابطه وکړله. بیا چې کوم دی هغوی ویل تاسو کراچۍ ته پسې راشئ. نو چونکې هغه ټایم کې موږ ته دلته کې پیشنټ ډېر زیاتو اطلاعګانې به راتللی چې نو ټایم نه و. نو دوی والد صاحب په خپله راوستل دلته کې. بیا هغوی ما ته چې تلو کې شو دا ایډمټ شو، موږ دا د کوکینو شکار شوی و. یو ښه ټیلنټډ انسان دی، انجینیر دی. د ده کم ټیلنټ که تاسو ته مه ووایو، د کتونکو ته مه ووایو نو حیران به پاتې شي. لکه څه ټیلنټ دی؟ ټیلنټډ دا دی د کې د دلته کې یو داسې ټلیفون ایجاد کړی دی چې مخکې به موږ پی ډي سی ایل ته لګو، هغه چې کوم دی د پکې موبایل کنورټ کړی دی ستاسو د وړاندې دی. نو ته تار شته دی او نو څه انټینا شته دی، نه څه نور څه دغه شته دی کې دوی موبایل چې کوم دی کنیکټ کړی دی، کار به هم کوي، کال هم ته کېږي، ځان سه ګاډي کې هم ګرځولی شي، کور کې هم بهر هم اپیس ته هم وړی راوړی شي. هغه شان لوډ سپیکر هم ازادېږي، کال هم ته میلاویږي، اوپن لوډ سپیکر هم سیګنل دا چې کوم دی نمبر میلاوخلی شي. صحیح. نو دا څه وړه خبره نه ده، دا د هر چا کار نه دی، نه د کمپنۍ والا چې کوم دی داسې کولی شي. د سره دلته کې زموږ نور پیشنټ چې کوم دي هغوی مو سره د ریپیرینګ چلی ځکه زموږ سره ریپیرینګ پوره اوزار موجود دی. نو داسې نه که یو مریض موږ راولو نو هغه سره موږ د دې پورې خواري کوو چې که ریپیرینګ چل ورځي، که د ټیلرۍ وله ورځي، که نور داسې ټیچینګ وغیره، ځکه چې لیکچرر هم راځي دلته لیکچر وکوي. نو هر قسم ټیلنټ شته دی او دا پکې بیا اعلی کوالټۍ والا دی. اعلی به ورته دا ووایم چې دلته کې د دې 400 عوامو ته زما خواست دی چې دا هغه کس ته د پېښور نه به ولا په ټي سی ایس باندې آیفون یې تللی، د اسلام آباد نه به تللی په ټي سی ایس د به ټیکولي. او اوس هم ورته زه دا ویم پری اپ کاس دلته کې تنګي ته راولي او دلته کې به ولا پری اپ کاس پری به ولا ټیکي او د ټیلنټ هم چک کوي، د کار هم چک کوي. ان شاء الله تاسو به مطمئن. ما یو شی سازو وارلسټو ما سره په پورا 400 کې ما وګرځو، چا ټیک نه کو. یو مایک و د ما په سوشل میډیا یوز کول، هغه مایک کې فرق و، چا ټیک نه کو، د ما له ټیک کو. زه حیران پاتې شوم. بیا چې د دا کارنامه ما وکتله نو زه نورم چې یاره د کې دونه ټیلنټ دی او دا دی غلط سایټ ته تللی دی یا دا د څه وجې تللی دی. خو اوس انشاءالله موږ سره ټایم وشو، ټیک شو. نو مور او پلار ته موږ ریکویسټ کړی دی چې موږ سره به دا یو میاشت دوه ایکسټرا تیری موږ سره وي. نو دا دلته کې دی احساس ویلفیر ارګنایزیشن چې کوم ایم ډي دی ډاکټر سلیمان صاحب دغه منشیاتو خرڅول والا لګیا دي، خپل کار کې جاری دي او ماشاءالله داسې ځوانان دا را لګېدلي دي خپل میشن کې جاری دي. دوی چې کوم دی دغه زهر خورئ او دا خلک را لګي دغه زهر له معاشرې نه صفا کوي. ډاکټر سلیمان صاحب را سره ولاړ دی. دوی ته وایي چې آیا د دوی د لاسو نه څومره مریضان د هسپتال نه فارغ شو او څومره ورسره دي موجوده وخت کې او د دوی نیکسټ پلانینګ داسې دی. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام مشتاق علم صاحب، تاسو ډیره مننه. اول خو به زه دا ووایم چې تاسو په دې دونه لنډ تم وخت کې موږ له مقرره کړل او راغلی ټیم هم خپل خراب کړو، نو یو جهان مننه کوو. باقي تاسو چې کوم خبرې وکړلې
وکړلې نو ماشاءالله ټولو مریضانو ډېرې ښکلې خبرې څه وکړلې او ښکلې کوېسچن هم ترې وکړلې نو موږ خوشحالېږو ځکه چې ستاسو په وساطت باندې دا هغه خلکو ته رسي که هغه په دې ملک کې دننه دي که بار دي که بار صوبو کې دي هغوی دا ویډیو به ګوري. دا راته ووایي سلیمان صاحب چې اسپتال هم څومره وخت وشو او څومره مریضان ستاسو د لاسو نه مطلب چې روغ شو او لاړل خپلو کورونو؟ ښه جي اسپتال خو زما د په تنګي کې تقریبا دا 3 کال روان دی او تقریبا ټوټلي چې وشو نو د هغې 6 کال دی چې زه په دې فیلډ کې لګیا یم او کومه زموږ سره په تنګي کې تقریبا په دې 3 کالو کې 1400 څه د پاسه سمثینګ دغسې چې کوم دي مریضان هغه الله پاک ټیکم کړل او څه پکې ریکوري هم پکې واپس راله راځي پکې ریکوري نو تقریبا 1400 سمثینګ چې کوم دی دا ډسچارج شوي دي څه الریډي دا دي موجود انشاءالله دا هم ریکور دي د تلو واله دي او کوشش هم دا دی چې یاره د معاشرې نه دا ګن ختم کړو هغې وجه دا ده چې نن داسې حل شروع دی چې مخکې به خلکو ویل په پلانکي ځای نه چرس راوړو پوډر راوړو اوس په هر کلي کې د خرڅولو واله دی او سکلو واله دی پر دویم کور کې نو موږ څه د خپلو بچو یره شوله چې راتلونکی نسل به په دې معاشره کې څنګه ژوند تېروي. کوم خلک چې دې پسې لګېدلي او دا شیز ختمول غواړي او مخلصه ډیوټي کول غواړي لکه مطلب د پولیس ډپارټمنټ شو یا داسې نور محکمې دي لګیا دي د آیس چې کوم د اختتام راولي دغه منشیات د دې معاشرې نه ختموي دغه خلکو ته څه پیغام ورکوي؟ یاره جي مشتاق صاحب هغوی خو هم خپله ډیوټي ښه پوره کوي که هغه پولیس ډپارټمنټ دی که نارکاټکس دی که وغیره دا نور کوم زموږ ادارې دي له زموږ سره یو شان لګیا دي کومک یې کوي خو لکه دا شی داسې په تیزۍ سره دی موږ هم ورسره په تیزۍ سره روان یو نو زه د هغوی ډېره شکریا ادا کوم ځکه چې موږ سره ډېر هیلپ کوي که هغه پولیس دی که هغه نارکاټکس والا دی که هغه میډیکل والا افسران دي زموږ نور ډپارټمنټ د سوشل والا دي نو موږ سره او که د دې تنګي عوام دي که د ډسټرک عوام دي که د میډیا والا دي زموږ سره څنګ په څنګ ولاړ دي او زموږ سره په دې میشن کې روان دي ښه پوره کوشش کوي. نیکسټ پلانینګ دی څه دی هاسپټل لپاره مطلب څه دا به مخ په وړاندې بوځئ که نه دلته به اختتام کوئ څه حساب دی سوچ هم څه دی؟ بالکل جی مشتاق صاحب مونږ خو چې کوم دی 400 کې انشاءالله غټ برانچ چې کوم دی هیډ آفیس هلته کې کولاو به په هغې کې به د پیمیل چې کوم دی الګ یو سیشن وي د هغوی به ځان لري ځکه چې پیمیل ډېر کالونه موږ ته راځي موږ ته د پیمیل هم پکې اخته شوي جی بالکل زموږ په دې خپل ډسټرک 400 کې چې کوم پیمیل موږ ته کالونه راغلي دي نو زه به دا ویم چې 20-25 چې کوم دي دا انجکټیبل موږ ته کالونه رالل خو چونکې موږ سره په تنګي کې د ځای کمی دی د پیمیل سیکشن نه سره نشته د هغې دپاره موږ ډسټرک 400 سلیکټ کړی د هغې ته به انشاءالله د نیکسټ منټ کې موږ ځو هلته کوم ځای خوښ کړی دی نو هغې کې به هغې دپاره پروګرام کوو د فیمیل سیټ اپ موږ سره ډاکټران وغیره ټول موجود دي جي. حاجي بس اخره کې یو خاص پیغام ورکړئ ځکه چې ټایم هم ناوخته شو او نور ملګري هم ناست هغوی به هم خبرې اترې کوي نو تاسو څه پیغام ورکوئ لکه د خپله طرفه تاسو ته د څه ضرورت دی څه هیلپ ضرورت دی د پولیس ډپارټمنټ د سایډه یا د عوامو د سایډه څه هیلپ ضرورت دی تاسو ته؟ بالکل جي زه خو به عوامو ته دا اپیل وکړم چې یاره موږ سره لکه امداد داسې نه دی چې ته ماله پیسې راولېږه یا دا زما سره امداد په دې شکل باندې وکړه چې ستا په چم ګاونډ کې ستا په کلي کې چې کوم نشهي دی هغه ونیسه د خپل کلي د ماحول صفا کا زموږ سره ناظمان نازي د دې علاقې موږ سره کسان داخلي د خپل چم ګاونډ غریبانان د چا وس نه کېږي هغه راولي موږ سره ایډمیټ کړي نو زما خلکو ته دا پیغام دی چې موږ د چا نه د پیسو تمه نه کوو الحمدلله زموږ الله شته دی موږ له به الله سره راکوي خو موږ کوشش صرف دا دی چې بردي بچي چې کوم په دې ضلالت کې اخته دي چې دا پاک شي خپل میندو له خپلو خویندو له خپلو بچو له دا یو صفا سوتره او خپل روزګار شروع کړي. خپل کانټیکټ نمبر ووایه که زموږ داسې مینوالي کتونکي مي او رابطه در سره کول غواړي چې د هغوی خدای نخواسته بچې پلار یا داسې تره تربور دغه ګن دې مصیبت کې اخته شوی تاسو سره رابطه کول غواړي خپل کانټیکټ نمبر او خپل ایډرس ورته په صحیح بیلنس سره ووایي. زموږ د اسپتال نوم چې کوم دی اخصاص منشیات اسپتال کوم چې په تنګي کې د تحصیل ته بالکل آمنے سامنے دی او زموږ د کانټیکټ نمبر چې کوم دی 0345 096 5595 بل نمبر دی 0304 50 74 493 په دې سکرین به تاسو رام ولې ډېر ښه ماشاءالله دا ډاکټر سلیمان صاحب دا زموږ نه ډېر زیات کشر دی ډېر ماشوم دی ماشاءالله او حوصله یې ډېره زیاته بلنده ده په کم ایج کې هغه کار کوي چې کوم غټ نشي کولی نو دا خو په کار وه چې زموږ د کلیو مشرانو کولی او بیا داسې ځوانان دا را ترمنځه شو د ده دپاره لږ کلیپینګ وکړئ پړق ولې ووهئ ماشاءالله ډېر ښکلی کار کوي
الله دې کامیاب ساتي. زړه مې غوښته چې ډېر ښایسته پروګرام دوی سره اساس کما، خو دغه منافقین نه دي. پاک مولا دې ورته د نیکې هدایت وکړي چې دا کم خلک د ډرګ پلاوي او د منشیات دا ځای په ځای کور په کور او کوڅه په کوڅه رسوي. خو د دې تنګي علاقې سچو ډي سي پي صاحب هغوی ته موږ ریکویسټ کوو چې کم از کم په دې زموږ په دې شمالي اشنغر په دې لږ زور راولئ. ستاسو د په الله قسم خپلې ډیوټۍ سره ماشاءالله مخلص یې، خو نور هم مخلص یې او داسې خلکو له لاس ورکئ چې کوم ډاکټران دي او دا د دې خلکو ژوند بچ کړي د دغه عذاب نه، نو دې خلکو سره هم भरपूर تعاون وکړئ. همدې سره ماله زما ورور اسرار چارلي له اجازت راکړئ. په لوی الله مسپارم. د الله په امان.